که ته په جهنم کې اوسې او پرېکړه وکړې چې د دې جهنم نه وځې او ځان جنت ته رسوې ته یې رسوی شي. ولې که ته په جنت کې اوسې او پرېکړه وکړې چې تنبل یې او نه غواړې د جنت کې د هغه ښېګڼو نه چې لري استفاده وکړې ځان ته جنت په جهنم بدلوی شي. پس دا تا پورې اړه لري. او زه بیا هم وایم د جنت او جهنم نه موخه د هغې دنیا جنت او جهنم نه دی. هدف مې آرامي او نارامي ده چې اوس دا اسلامي اړخ ته څوک وانه ړوي. مثلا که ته یو تنبل انسان اوسې او په داسې یو ځای کې اوسې چې پیسې هم لرې، کور هم لرې، ژوند هم لرې، خوراک هم لرې، ډوډۍ هم لرې، هر څه لرې، او ته تنبل او ته په ژوند کې نوی کار نه کوې، همدغه ټول دارایي تا ته بدلیږي په یو مصیبت باندې، ځکه ته نوی کار نشې کوی، ته نوې لاسته راوړنه نه لرې. زه د وکیلانو زامن تا ته په جمهوریت کې مثال درکوی شم چې پلار یې ورته زرې موټر ورکړی و، پلار یې ورته پیسې ورکړې وې، پلار یې ورته څه چې نه و ورکړي، او دا سړی چون هیڅ شی خپل نه و، هیڅ شی په خپل زور لاسته نه و راوړی، پوهېږې څه یې کول؟ تلو به محفلونو ته، ځان ته به یې هغه یو رقم ته شیان دي چې په پښو کې اچوي، شرنګار یې چې کوي، پایزیبونه، ده به پایزیبونه اچول، په محفلونو کې به یې ګډېدا کوله. او وروسته زه پې پوه شوم چې دا هلک نه یوازې چې دا کار یې کوو، ډېری خلکو ته یې سوء استفاده هم کوله. یوه ورځ د دې هلک سره کېنستو، ډېر مشهور هلک دی، د یو وکیل زوی دی، او ما نه چې دی هغه مورکۍ او پلار وغوښتل چې زما زوی سره کېنه که وشي کولی اصلاح کړي. کله چې ما ورته ویلی چې ولې ته پیسې لرې، ته مال لرې، ته دارایي لرې، ته موټر لرې، ته ځې خلکو ته په محفلونو کې ګډېږې، پیزیبونه اچوې؟ ویلې ډاکټر ما ته هېڅ شی هغه خوند نه راکوي، ځکه ټول مې د مور و پلار دي. زه فکر کوم زما هنر په رقص کې دی، او کله چې زه ګډېږم زه وایم چې دا یوازینی هغه شی دی چې زه یې لرم، نه زما مور و پلار. پس پرېکړې مهمې دي. که ته چېرته پرېکړه وکړې چې ولسمشر اوسې، ته کولی شې ولسمشر شي، ولو که شرایط هر څومره خرابوي. خو که ته پرېکړه وکړې چې یو بې غیرته چرسي پوډري انسان اوسې چې ټوله ورځ ناستې جنسي ارضا کوي، ته کېږې. پس دا ډېره زیاته مهمه ده چې تاسو همیشه له ځان پوښتنه وکړئ چې زه څه غواړم، زما پرېکړه څه ده، زه نن په ژوند کې څه کوم.